د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. وطنوالو، نن دوم ورځ ده د سولې د مشورتي جرګې او اوس هم کار روان و. زه چې دې خواته راغلم، خوشبختانه د 50 کمیټې چې ټاکل شوي و مخکې چې پر دوه مهم سوالونو باندې خبرې وکړي او بحثونه وکړي، د دوی راپورونه او گزارشات تکمیل شو. اوس کار ورباندې روان ده چې گزارشات توحید شي او د هغوی نتیجه د افغانستان خلکو ته او د لوی جرګې اعضاو ته وړاندې شي. در موقعی بسیار حساس، شاید در موقعی که نزدیکترین هستیم به شروع مذاکرات صلح، لوی جرگه مشورتی دایر شد. با وجودی که وقت کم بود، من تشکر میکنم از کمیسیون تدبیر لوی جرگه که شب و روزی کار کردن واقعا و همکاری مردم ما هم به همراهشان بود و از هیئت رئیسی قبلی لوی جرگه مشورتی که به همکاری هم دانستن که لوی جرگه را دایر کنند. خب میدانین شما که برای شروع مذاکرات بین الافغانی یک مانعی که وجود داشت و داره، مسئله آزادی باقی مانده 400 نفر از زندانیان طالبان مطابق به لیستشان بود. به این نسبت رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفتن در مشوره با دیگران تا لوی جرگه دایر شود و در این مسئله بسیار مهم و خطیر نظر مردم افغانستان هم گرفته شود، چون متعاقب از این اگر خدا خواست و موانع سر راه شروع مذاکره رفع شد، مذاکره بین الافغانی آغاز میشه. هیئت مذاکره باید نظریات مردم افغانستان در یک سطح وسیع داشته باشه. دیروز جلسه افتتاحیه بود، امروز روز دوم جلسه است و انشاءالله که فردا روز جلسه اختتامیه باشه. به صورت کل من در خدمت شما گفتم میتونم که نمایندگانی که شرکت کردند که از طیف وسیع از مردم افغانستان هستند، به شمول اعضای پارلمان کشور، اعضای شورای ولایتی، نهادهای مدنی، بزرگان قوم، علمای کرام، بخش خصوصی و جوانان، زنان، نمایندگان کسبکارا و اصناف کشور و از همه از اقشار کشور درجه حضور به هم رساندن. یک نتیجه که تا به حال ما گرفته میتونم امیست که همه حامی شروع گفتگوها بودن. البته برای شروع گفتگو و رفع موانع بعد نظریات خودم داشتن. اینجا میتونه چوکی بر رئیس بانه اینجا بیارن که باز اگر رئیس هم سوال کردن شروع کنه کار ما سخت میشه. اینجا برید یک چوکی بیارن. مهربان رئیس. و وزارت دولت در امور صلح هم به تحت مدیریت رئیس کار خوب کردن. از شما تشکر میکنم به خاطر پوشش خبری بسیار دوامداری که داشتین از تمام جریانات. میگم تمام جریانات دیگه شما درک کرده میتونید چیز از پیشتان پوشیده نمانده و در حقیقت از چشم مردم افغانستان هم پوشیده نمانده. روحیه عمومی برای حمایت از پروسه صلح است. باقی مسائل است که تصمیم نهایی و فیصله نهایی را انشالله فردا خواهد کردن لوی جرگه مشورتی و او به اطلاع مردم افغانستان میرسه. مسائل داشتن در مورد تضمین ها، در موردی که باز ای آزادی باعث تشدید جنگ نشه، اینا به میدان های جنگ نرن و مسائل دیگه از این قبیل. اما تمام بحثا در یک فضای خوب صورت گرفت و گاهی بحثا داغ می باشه و بحثا گرمتر از اون چیزی می باشه که توقع میره، اما در یک فضای که با هم با روحیه همکاری نماینده ها آمده بودن، با همین فضا کار در داخل کمیته ها ادامه پیدا کرد و امروز بعد از ظهر کار کمیته ها تکمیل شد. بعد رؤسای کمیته ها برای جنبندی نظریات با هم جلسات با
کمیسیون تدویر لوی جرگه و هیئت رئیسه خود داشتن که در نتیجه از او باز اونمو مواد میشه برای قطعنامه‌ای که فردا مطرح میشه به جلسه عمومی و در صورت تایید جلسه عمومی بحث قطعنامه راهنمود کار ما می باشد. تشکر. سلامونه رئیس صاحب، د ما نوم شازیه حیا ده. زه د بي بي سي پښتو ټلویزیون خبریاله یم. زه درې لنډې پوښتنې لرم په بښنې سره. څو پوښتنې؟ درې لنډې پوښتنې. زه ډېره بښنه غواړم. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې دې مشورتي لویې جرګې ته هیلې څه دي؟ جرګه کومې خواته روانه ده؟ دویمه پوښتنه، که چیرې په دې جرګه کې د 400 طالب بندیانو پر خلاصون پرېکړه وسي، بلې خواته له ځینو کسانو سره دا فکر او ویره پیدا شوې چې دا یو فرمایشي جرګه ده. دوی سره ولې دا فکر پیدا شوی دی؟ لامل څه ده؟ وروستۍ پوښتنه مې دا چې طالبانو ویلي و دا مشورتي جرګه قانوني حیثیت نه لري او د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب نشي کولی. طالبانو ته ستاسو ځواب څه ده؟ مننه تاسو ښه. زه فکر کوم لکه چې ما مخکې وویل، اشاره ورته وکړ، دا مسیر عمومي داسې معلومیږي د سولې د پروسې نه ملاتړ کوي د لویې جرګه او د بین الافغاني د مذاکراتو د شروع او پیل نه ملاتړ کوي. ځکه چې زه حاضر وم هلته، رحیمي صاحب، ستانکزی صاحب او نور هیئت د رئیسه د جرګې هلته حاضر وو. د ټولو کمیټې نظریات د ټولو بلا استثنا دا و چې باید موانع رفع کړو، خو تشویشونه خپل هم درلود استازي چې باید چې هغو تشویشونو ته هم توجه وشي. مسیر ما ته داسې معلومیږي اوس چې د سولې د پروسې ملاتړ او د بین الافغاني مذاکراتو او خبرې اترې د پیل غوښتونکي دي او د بندیانو د خوشي کولو په هکله هم نظریات تقریبا د ټولو کمیټې و هلته، خو ځینې بیا شرطونه ورسره تللي وو، ځینې بیا ویل چې دا کار وشي، بیا وروسته باید چې دقت وشي او دغسې مسایل پکې وو. او زه نه غواړم چې د هغوی په استازیتوب لا تر اوسه دا جنبندۍ نه ده شوې د نتیجې د ګزارشات، خو وروسته بیا تاسو افغانستان خلکو سره شریک کیږي. ما خپله دا خبره د کمیټې رئیسان ته وکړ، که څوک خبر نه وي دننه د جرګې د کار نه، داسې فکر کوي چې دا کیدای شي چې دا فرمایشي مسله وي. خو د افغانستان خلک سره د افغانستان د ملي مسالې مفهوم، دغه مفهوم ورسره شته، دوی پوهېږي ورباندې. د افغانستان ضرورتونه ورته معلوم دي، هغه ګواښونه چې افغانستان خلک یې ورسره مخامخ دي په هغو باندې پوهېږي. او دا د تعجب ځای نه و چې اکثره یې بیا دا غوښتنه درلود چې باید چې زمینه مساعد شي. خو دا معنی دا نه ده چې دا یو فرمایشي جرګه و. که تاسو بیا دننه په کمیټې کې چې بحثونه شوې ده او بیا وروسته په یو نظر رسیدلی دي د کمیټې اعضاوې او نتیجه ګیري شوې ده، که هغوی ته تاسو وګورئ بیا تاسو ته معلومیږي چې بالکل جدي بحثونه روان وو، تشویشونه لري خلک، امیدواریګانې لري او شریک دي د افغانستان خلکو دا تشویشونه او امیدواریګانې. طالبان خو نظام د افغانستان نه مني، هغوی د پارلمان د افغانستان نه مني، لوی جرګه نه مني. موږ د جمهوری اسلامي افغانستان تر چتر دا لوی جرګه دایر کړې ده او دا لوی جرګه دایر شوې ده او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجماع تمثیل کولی شي. طالبان خپل نظریات لري. ډیره مننه. شریف امیری له تلونیف څخه له غیر استاسو. سلام، بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر چی شما به اشاره داشتین درباره دیدگاه کمیته ها، اگر مشخصا بگوین که آیا کدام کمیته هم بوده که مخالف رهایی 400 زندانی بوده؟ یک و دوم بانویی که خانم بلقیس روشن بیرون کرد، این مشخص شد که چی همگانی خواهد شد؟ بسیار تشکر.
در داخل کمیته ها مخالفت وجود داشته، اما بالاخره باز اون نتیجه گیری شده بود، اما خلاص نظریات همه را تشکیل میداد، یعنی نقطه بین البینی نظریات تشکیل میداد. یعنی در داخل کمیته ها کسایی بودن که کاملا مخالف بودن، میگفتن تعدادی هم که رها شده اونا به میدان جنگ رفتن، دوباره جنگ تشدید کردن، شاید تعداد هم اماتور شوه. این نظریات موجود بود، اما در جنبندی عمومی که کمیته ها داشتن من شاید از این نبودم که اینا مخالفت کرده باشن. بعد نحوه زیره نظریات متفاوت وجود داشت. بعضیا میگفتن به شرط گذاشته شود، بعضیا میگفتن که همزمان با اگر آغاز مذاکره و یکی آتش بس جزء اجندای اولی باشه این مورد بحث قرار بگیره امی کفایت میکنه. بعضا تضمین ها میخواستن، تضمین های ملی و تضمین های بین المللی، اما به صورت افراد طبعا تعدادی افراد بودن در داخل کمیته ها، شخصیت هایی بودن که اونا با اصل رهایی زندانیا با در نظر داشتی که حال 5100 نفر زندانی طالب رها شده و باز هنوزم خشونت سطحش بالاست، با در نظر داشتی واقعیت ها مخالفت های هم در داخل کمیته ها وجود داشت. در مورد خانم بلقیس روشن و حادثه که صورت گرفت، من امروز هم در تالار لوی جرگه در موردش بحث کردم، روز گذشته هم درباره‌اش صحبت کردم. اونا یک اعتراض داشتن و یک اعتراض حقی هر شهروند است و باعث یک شهروند و حق داشت که اعتراض خود مطرح کنه در جلسه لوی جرگه. روز گذشته قبل از اینکه من ویدیو در اختیار من قرار بگیره متوجه حادثه نشدیم، چون فکر کردیم که اونا برآمدن و مجلس ترک کردن و بعدتر که ویدیو را دیدیم من شخصا معذرت خواستم، چون روشی که شده بود در برابرشان اصلا قابل قبول نبود و به همون نسبت هیئت تدبیر کننده لوی جرگه وظیفه گرفتن که اینا مسئله را بررسی کنن و امروز هم کسی که اما خانم دیگه، بانوی دیگه که باز عکس العمل نشان داده بود که در تصویر آمده، اونا از جمع رضاکارایی بودن که در جلسه شرکت کرده بودن و تسهیل کننده های جلسه بودن. متاسفانه عکس العملشان عکس العمل کاملا نامناسب بود و ما با رئیس پارلمان و اعضای پارلمان هم در تماس بودم از طرف صبح و اونا امروز رفتن. فکر میکنم که به نزد رهبری ولوسی جرگه و اونا حاضر بودن که عفو بخواین و معذرت خواهی کنن از خانم بلقیس روشن. متاسفانه یک کار صورت گرفتی نباید صورت میگرفت و یک جوان که اونا هم اعتراض داشتن و موقع نفتن اعتراض خود بگوین به اونا هم باید موقع داده میشد، اما نیروهای امنیتی که مسئول تامین امنیت برنامه بودن اونا هیچ نوع دخالت در جریان نداشتن، بلکه مانع تشدید وضعیت شدن وقتی که اونا متوجه شدن که طور یک برخورد صورت گرفته. در مورد شورای عالی مصالحه ملی که اعضایش انشالله متعاقب لوی جرگه در اولین فرصت متعاقب لوی جرگه هیئت رهبریش اعلان میشه و اولین جلسه خود دایر خواهد کرد. قرار بود که متعاقب ایدی کار صورت بگیره، اما تمرکز همه روی دایر شدن لوی جرگه بود که یک لوی جرگه تاریخی است. به همین نسبت همین تأخیر آخری که در اواخر صورت گرفته به همین نسبت بوده. تشکر. شما تشکر دکتر صاحب، تشکر. با توجه به این که جرگه مشورتی هست و مشورت هم الزام آور نیست، پس چگونه مشورت جرگه صلاحیتی را به رئیس جمهور اعطا می کند که قانون اساسی نداده است؟ یعنی اینکه جرگه مشورتی بالاتر از قانون اساسی هست. یک سوال دوم، آیا جرگه مشورتی صلاحیت تصمیم گیری درباره یک مسئله کیفری را دارد؟ پس استقلال دستگاه کیفری چه می شود؟ تشکر. معرفی هم کو خودک. مهدی نوری از خبرگزاری بین‌المللی افق. تشکر. لوی جرگه که در قانون اساسی افغانستان تعریف شده، طبعا تعریفش به شما معلوم است که لوی جرگه
انتخابی می باشه، اگرچه نوع انتخاب در جرگه مشورتی هم صورت گرفته، اما اوج بسیار مشخص است ترکیب از او که متاسفانه به خاطر نبود شورای ولسوالی، تکمیل نشدن شورای ولسوالی، زمینه دایر شدن لوی جرگه هنوز مساعد نیست. لوی جرگه بالاترین مرجع تصمیم گیرنده است و در پهلوی رفراندوم یگانه طریقه دیگه است که باز تعدیل قانون اساسی در او صورت گرفته میتونه و در بالاترین سطح تصمیم گرفته شده میتونه. لوی جرگه موجودن با در نظر داشتی که اعضای پارلمان کشور در حضور دارند، رؤسای شورای ولایتی هستند و کوشش شده تا حد اعظم نمایندگی صورت بگیره. یک لوی جرگه مشورتی به تمام معنا است و تصامیمشان هم و توصیه‌هایشان و راهنمودهایشان نادیده گرفته شده نمیتونه. یعنی جایگاه لوی جرگه تعریف شده است که کاملا واضح است. این لوی جرگه ما را در این تصمیم بزرگ میتونه کمک کنه و منظورم همی بوده که از مردم نظرخواهی شود در راستای همین تصمیمی که در پیش رو داریم و تا جایی که ممکن باشه او چیزی که خواست مردم افغانستان باشه، دولت افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی متحد به عملی نمودنش است. تشکر. باعث حیات آریانا نیوز. تشکر. باعث حیات از آریانا نیوز. دکتر صاحب دو تا سوال داشتم. اولی که 50 کمیته وقتی گزارش خودتان دادن، چی مشروط چی غیر مشروط، همش خواهان آزادی 400 زندانی طالب شدن. مشخص زندانی آزاد میشن و بعضی اعضای جرگه پیشتر ما هم روشون صحبت کردیم، اونا میگن که روند آزادی دیشب شروع شده و یک شمار از زندانیای از این جمع 400 آزاد شدن. در مورد در قسمت بخش دوم سوالتان باید بگم که این روند آغاز نشده. البته لیست موجود است. در لحظه‌ای که فیصله لوی جرگه در موردش معلوم شود تصمیم عملی شده میتونه در ظرف یک روز، اما کار در این راستا برای آغاز رهایی زندانیان تا به حال صورت نگرفته و من نمیخوام که پیش قضاوتی بکنم. کمیته ها را نظریات شما گفتین، اما که جنبندی نظریات همی بود که خواهان رهایی هستن، اما بعضا مشروط، بعضا با شرایط متفاوت و وقتی که اگر نتیجه گیری عمومی جرگه یا کار کمیته ها مورد تایید لوی جرگه قرار بگیره، طبعا او تصمیم عملی میشه. تشکر. شمشاد. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زه حامد مایارم د شمشاد تلویزیون نه. دوه لاندې پوښتنې لرم. لومړی دا چې که چېرته احیانا بندیان خوشي شي بین الافغاني خبرې به کله پیلېږي، یا ځینې منابع وایي چې د پردې تر شا د امریکا په منځګړیتوب د بین الافغاني خبرو لپاره وخت مشخص شوی ده. دا خبره سمه ده؟ دویمه موضوع دا ده چې بعضې سیاسیونو په جرګه کې اشتراک نه ده کړی چې له هغې ډلې د جمعیت یوه مشر چې تاسو نه یې ملاتړ کړی و، دغه راز حزب اسلامي او ځینې نورو اشخاصو. څه فکر کوئ دلته د اجماع دعوه کېدای شي چې وایي سیاسي اجماع په دې مسله کې شته؟ ډېره مننه. مننه تاسو. دا فیصله دا معلومدار فیصله ده چې درې ورځې وخت غواړي پس له دې نه چې دا بندیان خوشي شي چې بین الافغاني مذاکرات خبرې اترې شروع شي. دا درې ورځې وخت غواړي او بل کوم معنی ورته نشته. دا مسئله معلوم داره، مسئله ده که سبا دا کار وشي، بل سبا دا کار وشي، درې ورځې تاسو وشمېرئ، دغه نه وروسته بین الافغاني مذاکرات شروع کېدای شي. د سولې په هکله زه یقین لرم چې اجماع شته. بیا طریقه چې په کومه طریقه ورته رسیږو، لوی جرګه څه تاثیر لري څه تاثیر نه لري، په دې کې هم باید چې د افغانستان خلکو نظریات ته وګورو. شک نشته چې ځینې مهمې ډلې پکې استازي پکې ګډون کړي نه وو، مشران یې پکې ګډون نه ده کړی. په استازیتوب د ټول عمده احزاب د افغانستان ډېر برجسته شخصیتونه د افغانستان په دغه جرګه کې ګډون کړي دي او
که تاسو مقایسه وکړئ بیا تیر لوی جرګې سره چې هغه په یو ډیر سخت وخت سیاسي حالت دایر شوی و ډیر فرق پکې راغلی ده او د 100% اجماع ورته نشو ویلی خو تر هغه ده چې ممکن و اجماع پکې لیدل کیږي. به نام خدا شکیبا احمدی هستم از تلویزیون نگاه. سوال ما این بود، فرض بر این شد که گروه طالبان پیش شرطهای حکومت قبول نکرد، حکومت خواهد راه بدیلی در قبال از خود داشت؟ پیش شرط چی را قبول پیش شرط همین که شرایطی که گروه طالبان را 400 زندانی را که آزاد میکنن. خب من یک بار فیصله لوی جرگه اعلان شود و ببینیم در چی محتوا او شرایط مشخص ساختن برای هیئت مذاکره یا برای دولت افغانستان در قبال آزادی زندانیان سیاسی و شرایطی است که بالای افغانستان و دولت افغانستان تاکید شده که روی از او تاکید کنن و با او الزام داشته باشند. البته موضع طالبان در بسیاری موارد واضح است، ای که ما برای اطمینان مردم چی کارایی کرده میتونیم و چه نوع اطمینان را بر مردم با کفایت میکنه او در نتیجه فیصله لوی جرگه معلوم میشه. یک سوال دیگر هم از طرف میگیریم. همکار صاحب شما باز میریم تاسو درازو. تشکر از اینکه فرصت دادین. شیرشاه رسولی، خبرنگار تلویزیون خورشید. شما گفتین 3 روز پس از اینکه فیصله لوی جرگه همگانی شود گفتگوهای میان افغانان آغاز میشن. در کجا آغاز میشن؟ در 3 روز، در فاصله 3 روز. آها. و در کجا آغاز میشن و چه ضمانتی وجود داره که آغاز شوند؟ خب اولین دور گفتگوها در قطر قرار است دایر شود و تا به همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم هیچ نوع مانعی دیگر برای شروع مذاکره به استثنای مسئله تعداد 400 نفر محبوسین باقی نمانده. رادیو آزادی. یک سوال دیگر هم میگیریم. امیدوار هستم که 2-3 سوال دیگر بگیریم. خب 3 سوال دیگر هم میگیریم. انتظار زیاد کردن. ډیر زیات مننه. زه فیروزه عزیزی یم د ازادي رادیو خبرياله. ډاکټر صاحب په تیره جرګه کې د قربانیانو کورنۍ یو څه د رسنیو مخ ته راوړلې او هغوی خبرې درلودلې. اول خو دا راته ووایي چې په دې جرګه کې د قربانیانو کورنیو نظریات هم اوریدل سوي دي که نه؟ هغوی په دې اړه څه ویلې؟ بله موضوع دا ده چې ځینو د کمیټو ځینو غړو سره چې مونږ خبرې وکړلې هغوی ویلې چې مونږ په بحثونو کې یو څه ویلې، منتها وروسته چې کله ګزارشدهي کېدله هغلته نظریات فرق درلودل، د موږ نظریات هلته مطرح نه سول په ګزارشدهي کې، او تاسو هم دا وایئ چې د هغوی جمعبندي د نظریاتو دا وه، یعنې په ټوله کې د ټولو کسانو چې هغوی غړي وه د کمیټو د هغوی نظریات اورېدل سوي دي که نه؟ مننه. د نن په کمیټو کې په دې کې شک نه لرم ټول نظریات غږ نیول شوي دي، خو بیا په اکثریت باندې دوی فیصله کړې ده او دغه استازي چې دي دغه رئیسان د کمیټې چې دي دوی پخوا ټاکل شوي وو د انتخاباتو له طریقې څخه او در په دې کې کوم شک نشته او ما مخکې هم ویل چې ځینې بیا دغسې نظریات درلود، خو د اکثریت نظریات پر اساس بیا کمیټې خپل وړاندیزونه او نظریات او گزارشات طرح کردی. درباره حضور قربانیان جنگ خانواده هایشان متضررین اینا بودن، اینا صحبت کردن، باعث رئیس کمیته هم صحبت کردن و در موقعی که اینا مسائل میخواستن خودشان موقعی صحبت داشته باشن من نظریاتشان گرفتم و از طرف از اونا مسائلشان مطرح کردیم به لوی جرگه. یک بخش عمده از تعهدات ماست و ارزش‌هایی که ما به او پابند هستیم که نظریات قربانی های جنگ باید مطرح باشه و نماینده هایشان باید باشند و در مذاکرات بین الافغانی هم در یک توافقی که با کمیسیون حقوق بشر داریم یک کمیته تکنیکی باید این کار با ما تعقیب کنه در جریان مذاکرات و من میگم خدمت شما مثلا یک خانم باعث یکی از متضررین که پدرش شهید شده بود و پدرش در اردوی ملی بود و در جنگ با طالبان
به شهادت رسیده بود، نظرش همی بود که من میخوایم در یک موقعی صحبت کنم با جرگه، در حالی که من متضرر هستم که دست اول ضرر دیدیم، اما میخوایم که در وطن ما صلح بیاید، میخوایم مذاکره شروع شود و جنگ پایان بیافته تا ما متضررین بیشتر و روزافزون نداشته باشیم و به این یک نقطه پایان گذاشته شود. نظریات متفاوت البته وجود داشته در زمین. تشکر. کابل نیوز بعداً شما. ډیره زیاته مننه. منصور نکملم د کابل نیوز خبريال. داسې ویل کېږي چې د 400 طالب بندیان چې جنجالي بلل کېږي او پاړې جرګه را بلل شوي، ځینې یې د اختر په شپو او ورځو کې آزاد شوي دي. که داسې وي نو د جرګې را بللو ته څه اړتیا وه؟ دا خبره واقعیت لري او نه قطعا زه خو هیڅ فکر نکوم چې دا کار شوی وي او دا هیڅ یو قسم خوشی شوی نه دي. اوازې بیا خپرېږي خو هغه کې هیڅوک هم کنټرول د اوازې نه لري، خو زه یقین لرم چې یو کس هم خوشی شوی نه دي د دغه 400 زندانیان. د اختر په شپو ورځو کې 1500 نور طالبان بندیان خوشی شو چې هغوی د ټول افغانستان ټول ولایت ته متعلق خلک وو او د حسن نیت په شکل دا تصمیم ونیول شو. کېدای شي چې سوء تفاهم په همدغه ځای کې رامنځته شوی. شما بفرمایید که بعد از این سوال اخیر از شما می باشه. بسیار زیاد تشکر. داود مبارک اغلو هستم از تلویزیون آینه. دکتر صاحب، سوال من است، تصمیم لوی جرگه تصمیم نهایی خواهد بود؟ چون گفته می شود پس از تصمیم لوی جرگه این تصمیم یک بار طی مراحل میشه به مجلس نمایندگان تا چه حدی واقع داره. و سوال دیگه هم اکثر اشتراک کننده ها خواهان تضمین شده و تضمین به خاطر تضمین شما دنبال چگونه یک تضمین خواهد بودین و در این تضمین پای جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا کشیده خواهد شد یا نه؟ تشکر. در این مرحله تصمیم لوی جرگه مشورتی به کدام مرجع دیگه ارجاع نمیشه. البته در مراحل مذاکرات و با پیشرفت مذاکرات که انشالله ما پیشرفت داشته باشیم و اگر خدا خواسته باشه موافقت نامه به میان بیاید، در اون زمان باز باید که طرق دیگه هم جستجو شود. اما در این مرحله امی تصمیم لوی جرگه را منتظر هستیم تا که دولت بتانه تصمیم بگیره در مورد رهایی یا عدم رهایی زندانیان. سوال از شماست. نوابی صاحب یک سوال از تو میگیریم. تشکر دکتر صاحب. من محمد رقیب فیاض هستم، خبرنگار خبرگزاری جمهور. دکتر صاحب، اگر طالبا بعد از رهایی 400 زندانی شروط دیگری بگذاره موقف شما چیست؟ اگر شروط دیگه علاوه کنه؟ خب امیدوار هستیم که اینطور نشه. تا امروز اطمینانایی که داریم به شکل مستقیم و غیر مستقیم همیست که همی آخرین مسئله بر ارتباط شروع مذاکره بوده و او بسیار جای تأسف خواهد بود که در این فرصت تاریخی باز طالبان تصمیم بگیرن که یک مانعی برای شروع مذاکره ایجاد کنند. اما مردم افغانستان اگر تصمیم به این داشته باشند که این مانع موجود رفع کنند و این تصمیم توسط تصمیم لوی جرگه تمثیل شود و بعد خدا ناخواسته اونطور یک موقع بیاید، بعد مردم افغانستان یک صدا تصمیم خود و عزم و اراده خود اعلان خواهد کردن. اما فعلا ما انتظار اینطور یک خبر ناخوش نداریم. بسیار زیاد تشکر. امینا حتما سوالشان مهم است چون از اول بسیار خوش کرد. درست است. نوابی صاحب بان سوال بگیره با شما بگیره. بعد از اونا باشه. چون مایک اونجا نزدیک است. بسیار زیاد تشکر. و اونا سوال شما را کردن نیست دیگه، هیچ ما شما هیچ نکرد اگال کردن. تشکر جناب دکتر صاحب. من شرشان نوابی هستم از پاسبانان. یکی که گفته میشه در بین امی 400 زندانی شمار هم کسایی هستند که جنرالای پاکستانی هستند، به می شکل از تاجیکستان هستند، جنگجوی خارجی هستند. آیا این واقع داره و اگر چنین است چه تضمین وجود داره که اینا به اصطلاح رها شوند به کشورهایشان بره یا به نحوی دوباره همراه طالبان یک جای شوند؟ یک و دوم دیگه کسایی که زندانی هستند اینا به مسائل چون حق العبد و قتل و اینا متهم هستند. در این قسمت اکثریت اعضای جرگه به این باور هستند که نباید این جرگه مشورتی برگزار میشد، چون قانون خودش مشخص ساخته که به حبس ابد یا اعدام کسی که محکوم بود باید از بین بره. دیدگاهتون در این رابطه؟ اینا طالب هستند
طالبای افغان هستند، همین تعداد 400 نفر. و یکی از مسائلی هم که در کمیته ها مطرح شده بود که اگر خارجی ها در بین اینا باشند باید چی برخورد صورت بگیره، به کشورهایشان سپرده شوند، با چی تضمین و اینا. از طرف جرگه هم با پیش بینی که احتمالاً در بین از اینا خارجی ها باشند، اما اینا همه افغان هستند و خارجی در بین این 400 نفر محبوسین نیست. مسئله عقل عبد یکی از مسائلی بوده که مورد بحث قرار گرفته و عقل عبد یک بحث بسیار اساسی است و جزء حقوق متضررین تلقی میشه. به همین نسبت بازم گفتم منتظر فیصله جرگه در این مورد می باشیم. اونا نظرات خود مطرح کردن و تاکید روی داشتن که ولو که ای آزادی صورت میگیره ای به معنای سلب حقوق متضررین نیست، اما نظر یک تعداد زیادی از کمیته ها بود. بازم فیصله های جرگه را من میخوایم که تا وقتی که خود جرگه فیصله نکرده بحث بکنم. من فقط برداشت خود از نظریاتی که در کمیته ها مطرح شده و بیشترین کمیته ها مطرح شده که اون نظریات کمیته ها مبتنی بر نظریات اکثریت داخل خود کمیته بوده، در همین ارتباط به شما معلومات دادم. بفرمایید شما. تشکر. او که بسیار کوشش کردین مایک خراب کردین. تشکر دکتر صاحب. عبدالواحد حیدری هستم، خبرنگار روزنامه اطلاعات روز. دکتر صاحب، وقتی نظریات کمیته ها را ما میشنیدیم، شمار زیاد از این کمیته ها خواهان ازی بودند که در هیئت گفتگو کننده صلح یا هیئت مذاکره کننده باید تغییراتی به وجود بیاید. اونا ادعا داشتن که اینا گزینشی بوده، رهبرزاده ها بوده. حالا نظر آنها مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؟ تغییری در هیئت خواهد آمد یا نه هیئت نهایی است؟ ما نظریات کمیته ها را شنیدیم. اونا در مورد نقش گروهای تخصصی تاکید داشتن، در نقش علمای کرام که بتانن کمک کنن در این که به قناعت برسیم در این تاکید داشتن و هدفشان همی بود که تقویت شود و بهبود پیدا کنه کار هیئت مذاکره کننده. برای عملی شدن نظریات از اونها باید که وقتی نظریات نهایی را می داشته باشیم راه حل پیدا کنیم. مایک برشون. ایتو کنفرانس دیگه نصیبتان نمیشه. سلام دکتر صاحب، خالد الفت یم، خامپریس خبري اژانس خبريال. یو دوی پوښتنه لرم. لومړی دا د غونډې د ځینې ګډونوالو په خبره دوی ویل د 4600 بندیان چې آزاد شول ولې له ولس سره مشوره ونه سول او په دې 400 بندیانو باندې کیږي ځکه دواړو په لوی جرمونو کې ښکیل دي. دومره پوښتنه دا ځینې خبرونه راغلي دي چې په یادو بندیانو کې ویل کیږي ځینې بندیان چې داسې بندیان شته چې نه طالبان دي او نه بهرنیان دي. دغه بندیان څوک دي او جرمونه یې څه دي؟ نه طالبان دي او نه بهرنیان دي. بهرني بندیان دغه 400 بندیانو کې دغه پاتې بندیان څه دي؟ د دوی په منځ کې د دوی په منځ کې څو بندیان شته؟ دغه لیست طالبان لخوا سپارل شوی ده او د طالبانو په حیث دوی ګني او پیژني او ځینې نور جرمونه هم لري چې بیا تفصیل ان شاء الله خلکو سره شریک کیږي. خو دا ټول د لیست د طالبان لخوا موږ سره شریک شوی ده او د دوی ټینګار هم داده چې دغه کسان باید چې خوشي شي. 3400 بندیانو په تړاو باندې یک مسئله دیگه هم بود که در قطعنامه قبلی تاکید شده بود در لوجرگی مشورتی قبلی که در مورد تبادله بندیا کار شود و در مورد اگر کمک میکنه آزادی زندانیان طالبا برای شروع مذاکره و رفتن به مذاکرات صلح، این لوجرگی مشورتی قبلی توصیه کرده بود و این تعداد 400 نفر که گفتم که دوسیهایشون بسیار شدید است، یک تفاوت نسبت به دیگر داره، اما شامل همون گروه های همیشان شامل گروه طالب است. و یک نقطه دیگه هم بود که همزمان با این مسئله شروع مذاکره بین الافغانی هم مطرح بود
که به این نسبت هم ضرورت دایر شدن لوی جرگه مشورتی بود تا هیئتی که میرن نظریات مردم دست اول داشته باشن. سوال آخری رو بگیریم و بعد ختم میکنیم. درسته. سوال اخیر خیر شما بفرمایید. به نام خدا، خیرالبنات سادات هستم، خبرنگار رادیوی کلید. دکتر صاحب، من دو سوال دارم. یکی که رئیس جمهور زمانی که بیشتر از 5000 زندانی طالب را رها کرد چرا به آرای مردم مراجعه نکرد و حالا میخواد با رهایی 400 زندانی بار مسئولیت به دوش مردم بگذارند؟ و بخش دوم سوال ما برمیگرده به این، اگر احیانا با رهایی از این طالبا در وضعیت افغانستان تغییر نبیاید، مسئول کی است؟ اکثریت اعضای جرگه ادعا دارند که لیست نمی 400 نفر با ما شریک ساخته نشده و جرمشان مشخص نشده. قبل از برگزاری لوی جرگه گفته شده بود که این اسامی از اینا با اعضای جرگه شریک ساخته میشن که بعدا در موردشان تصمیم گرفته شود. چرا لیست از اینا با اعضای جرگه شریک ساخته نشده و جرمشان مشخص نشده؟ خب من فکر میکنم که در مورد کاتگوری یا دسته‌بندی جرم‌هایی که اینا مرتکب شدن این شریک ساخته شده. برای چی؟ من ایواز خبرنگار محترمم اینا را دیدم سوالک مطرح میکردن. شما دم روی دیگه کامرا را گرفتید. خب اگر خواست نمایندایی باشه که تمام دوسیه ها شریک ساخته شده، من هیچ مانعی دیگه نمیبینم که اینا مخلاصه دوسیه های علمی تعداد افراد داشته باشند. پیشتر هم من اشاره کردم که لوی جرگه مشورتی قبلی امیر توصیه کرده بود که به خاطر که بریم به طرف شروع مذاکره و انشالله به صلح برسیم و به نتیجه صلح‌آمیز برسیم، تبادله بندی‌ها و محبوسین صورت بگیره. در بدل البته این نقطه هم قابل یادآوری است که 845 نفر از زندانیایی که نزد طالبان بودند و بیشترینشان 70% نیروهای دفاعی امنیتی ما بودند، باقی هموطنان ما هموطنان ملکی ما بودند، اینا هم آزاد شدند. اینا هم جزء امی پروسه بودند. اما قضیه 400 نفر چون کیسایشان دوسیهایشان متفاوت تر بود و در این حال شروع در آستانه مذاکره قرار میگیریم اگر این تصمیم گرفته میشد و نهایی میشد و شود به این نسبت لوی جرگه دایر شد. بازم از حوصله شما تشکر میکنم، از همه شما تشکر میکنم. آزادی بیان و نقش رسانه های آزاد جزء ارزش هایی است که مردم افغانستان به او پابند هستند و اطمینان برتان میتونم که یکی از توصیه هایی که در تمام نتیجه گیری ها و گزارشات کمیته های مربوط بود تاکید روی حفظ حقوق شهروندان کشور از جمله حق آزادی بیان، حقوق زن و حقوق اقلیت ها، حق قربانی ها، افراد دارای معلولیت، خانواده شهدا و دائمی عرصه ها بود. تشکر از همه شما. تشکر از حضور همه‌تان. خسته نباشین.